سلامونه ونیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانان ورونو، د افغانستان د کرکټ ټیم الحمدلله د زیمبابوې نه د 50 اوریزو میچونو سیریز چې 3 میچ و هغه یې مو ګټل، او ورته کوم چې د 20 اوریزونو د کرکټ میچو سیریز و هغه یې هم وګټلو. افغانان ورونو دا ډېر مهم دی که زیمبابوې وي که هر ملک وي چې دې حد ته رارسېږي، خامخا یو ټیم وي او هغه ډېره خواري کړې وي. نو دې سره زموږ د افغانستان د کرکټ ټیم چې کوم پوینټونه دي هغه زیاتېږي. 50 اوریزو کرکټ ورلډ کپ دپاره هغه په هغه رینکینګ کې مخکې دي. نو بیا دې ټولو ته مبارکي وایم، او الحمدلله زموږ لوبغاړي چې په داسې حالاتو کې زه به یو څو نورې خبرې م کوم، دا بعضې خلک وایي چې یاره سیاست او کرکټ سره مه داخلوئ. نو موږ همیشه افغانستان کې خو هسې ګډوډي ده وروره، سیاست او کرکټ او هر شی پکې وروره د ملا کاسه ته جوړه ده، هر رقم ترکاري پکې پرته وي. نو خبره دا ده چې اول موږ بعضې ستونزې د کرکټ ټیم په دغه کې لرو په کرکټ کې. اوس دا سوال موږ کوو چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي چې دا راځي خارج ته لوبې کوي، د دې سپانسر څوک دي، څوک د دې پیسې ورکوي؟ دا په الهي نصرت چلیږي، ځکه زموږ افات وطن کې خو الهي نصرت صرف د افغان د وجلو دپاره الهي نصرت یې، بیا نه ورور د کرکټ ټیم دپاره لوب پیسې شته دی، نه د خلکو د ګېډې دپاره پیسې شته، نه د شفاخانو دپاره پیسې شته، نه د هېڅ شي دپاره پیسې نشته. صرف الهي نصرت دا دی چې بس موږ ته ټوپک راکوي خپل او خلک او افغانان پې وژنو. نو بعضې ستونزې شته په کرکټ ټیم کې. موږ یې نه وو چې ځکه چې نه موږ د ملي بیرغ مساله پاتې ده، زموږ ډېر تعداد کې لوبغاړي یا د افغانستان کرکټ ټیم اتلان نه ټول افغانان په ملي بیرغ باندې خفه دي. نو اوسه پورې زموږ ملي بیرغ نه دی معلوم. ذبیح الله مجاهد او دا نور ټول موږ ته دروغ او درب وایي، کله وایي یاره موږ ملي بیرغ منو، خو موږ فیصله کوو. ته یې دا داسې ډیلې نیسي او یا داسې ایټم بم په دنیا وری چې داسې مهربانه د ملي بیرغ فیصله په یو ورځ کې کېږي. خو دروغ وایي، دروغجن هستئ که نه، که رښتیا هم چېرته ویلي خو هېڅ به دا مسله ختمه کړې. یو کاکا په نوم باندې یو دغه دی ښایسته نومېږي، په دې کابل کې به تاسې لیدلي لونګۍ به یې واله، هغه به ملي بیرغ راکوه، هغې پسې طالبان کور ته ورغلي ورته چې ملي بیرغ مه راله. نو زه د بل چا د خولې نه خبر شوم چا ما ته دا اوس ټلیفون وکړو چې دغه شانې مسله ده. نو خبره دا ده چې زموږ ملي بیرغ مسله پاتې ده، زموږ د لوبغاړو دغه پاتې ده. زه تاسو ته یو خبره کوم افغانان ورونو چې موږ په توکل باندې روان یو، ځکه په توکل روان یو چې نه سفارت لرو نه بل شی لرو، او دا لوبه روانه ده. نو خدای دې خیر پېښ کړي چې زموږ د 2000 بل ورلډ کپ چې را روان دی هغه به زموږ څه حالت کېږي، ځکه چې زموږ په رښتونکي باندې تګ نه دی، زموږ په رښتونکي باندې دغه نه ده. خو بیا بهرحال د کرکټ دغه بری ده، تاسو ټولو ته مبارکي وایم. بل زموږ دغه خلک چې دا د الهي نصرت چغې وایي او دا په الهي نصرت باندې ډېر دا کې موږ الهي نصرت نه منکر نه یو، خو دغه خلک چې دي ورونو دي دغه 45 کاله موږ وغولولو، دي خدای نصیب په الله دروغ وایي، د الله په قرآن دروغ وایي، په پیغمبر دروغ وایي. زه تاسو یو مثال در کوم که زما د خبره دروغ وي تاسو بیا وایي دا وواړه جهادي لیډران مکه کې قسم وخوړو که ویې نه خوړو چې موږ به په افغانستان کې جنګ نه کوو، بیا چې لاړه په افغانستان کې جنګ وکړو که ویې نه کړو، کابل یې وران کړو که وران یې نه کړو. نو خبره دا ده چې همدغه چې ډېر د قرآن ډېر د حدیث خبرې کوي، ډېر د الهي نصرت خبرې کولې چې هغې وخت اویا ملکونو دې سره کومک کوو، د روسیې په خلاف باندې ویل موږ سره الهي نصرت دی، او د قرآن او د حدیث او دا خبرې بیا ډېرې کولې، هماغه قرآن ته دې په سپک نظر ګوري. نو خبره دا ده چې دغه ستونزې شته دی. انشاءالله ملي بیرغ چې دی، ملي بیرغ موږ هېڅکله به کپنونه موږ په ملي بیرغ ونه منو، هېڅکله به موږ دا سپین کپن په ملي بیرغ ونه منو، هېڅکله به د افغانستان دغه ملي بیرغ یا ملي سرود بالکل به افغانانو موږ او تاسې نه تېرېږو. دا زموږ حاصل دی، او په دروغو دربو باندې تاسې موږ باندې په وخت مه تېروئ. یو فیصله وکړئ چې موږ یاره دا ملي بیرغ منو یا که نه منو. نو هلته طالبان موږ سره عام طالبان موږ سره په جنګ اچوئ، ځکه تاسې ښکاره او منافقت کوئ. یو فیصله وکړئ چې یاره یا سپین بیرغ دا منئ که نه منئ افغانانو، یا دا فیصله وکړئ چې دا درې رنګه ملي بیرغ په خپل دی واني په افغانانو ورونو دا ځل به موږ او تاسې داسې ودرېږو په دې ملي بیرغ باندې چې د مرګ د ورځې پورې چې بیا آینده کې دغه د پردی تنظیمونه چې دلته راغلي د افغانستان ملي بیرغونه بدلوي، بیا دا جرأت ونه کړو په خپل دغه باندې مقایم او دایم یو. الله تعالی دې ټولو افغانانو ته دغه بری مبارک کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم چې د زیمبابوې نه 20 اوریزونو د 50 اوریزونو میچ سیریزونه وګټل او کامیابي ورته غواړو. زنده باد دې د افغانستان دغه قهرمانان که نبي وي که راشد خان وي که نور وي، پرې شه په تاسې باندې شه چې په داسې سختو حالاتو کې چې نه بیرغ معلوم، نه ملي سرود معلوم، نه سپاره شته دی. مهربانه افغانستان خو نه دی
مدرسه ده جماعت دی لکه جماعت ملکونه په رسمیاتو نه پیژني لکه په سفارت پکې نه دغه شان د افغانستان دی دغه شان د دیره او جماعت جوړ کړی جماعت موږ احترام لرو په مثال نه د په دیوانه ما فکر دوم کړی دا بالانس پر مبین ټولو لرو بر افغانانو پښتنو ته دغه د بریا مبارک وي د کرکټ ټیم الله تعالی ته مبارک وي تاسو ته خالد عمر الله کو خوشاله آباد اوسئ تو ولر زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان ترنګ ملي بیرغ ته څوک نه مني افغان نه